شینواری سپیکس نه خبر شوم چې آیرلینډ تر زامنو ما خپل کور کې سیریز کینسل کړه. ډېر ښه کار یې وکړی. نر بچي دي تر زامنو کې هم غیرت شته. پوهېږي چې دا شهیدي راځي هلته و چېرته 50-50 وایي سلیزه خواص هم نشي والی په خوب کې هم هغه کریم جنت هغه بیا هم خوب کې والی ده خو په خوب کې هم سلیزه نشي والی. نو که یو 50 وهي بیا به 2 کاله لوبېږي تر بل نړیوال جامه پورې. ځکه چې دلته خو د ګونګي زادران او د چکري اشرف باچي د سټوډنټانو په ړوند کونډ نظام کې هر ځای کې چې یو ځل ننوتې بس بیا پروت اوسه او صفت دپاره هم خلک شته دی ماشاءالله. بي بي سي او وی او ای والا چې ډېر تیار ناست دي چې د دوی باید صفت وشي. ولې چې لوبغاړو خو هېڅ توره نه ده کړې. بالینګ خو چکري اشرف کوي، بیټینګ ګونګی زادران کوي، فیلډینګ چېرته بل ټیم رای کوي، کپتاني خو هغه چې په هېڅ هم نه پوهېږي شاهدي کوي. نو وروره دا نور لوبغاړو خو دا پرېږده بس صفتونه دوی کوه. صفت هلته کېږي چې کله بایلیټرل سیریزونه خلک دغه کي هغه ورکې کا متل به نه یم خو د آی سی سی په دغه باندې چې آی سی سی خیرات درکړي او هغه ټورنمنټ کې ولوبېږي او بیا وروره په هغې باندې اوس د کرکټ بورډ صفتونه کوه. ماړه تا خدای بعضې خلک را باندې ډېر ګران دي، ډېر ښه خلک دي خو ډېر بده بده دغه بې ځایه صفتونه کوي. دې خلکو نه تېر شي وسړیه. خیر خبریالان غریبانان خو به یې نشي کولی خو موږ یو خدا کرانه پاتې شي. ګونګی زادران چکري اشرفه تاسې ګوره د روژې مبارکه میاشت ده د خلکو ازار مو وهي او د سټوډنټانو نظام څه ړوند کونډ نظام یستی، اسلامي نظام یستی. دویم غرق نه کا په دې کرکټ بورډ سر ورښکاره کړئ. دا شاهدي ستاسې دغه سره د نظام سره کپتانۍ سره جوړیږي لرې کړئ. چېرته استرالیا کې د پناه واخلي جاوید احمدي غوندې چې تینې خلاص شو دونه دا څه په غم اوړېدلي یو بیخي په شرم نه پوهېږي. هغه څه لږ شرم یو انسان کې یو حیا یو پښتو یو غیرت یو ننګ یو شی خو و د ظالم زو ته د کوم قوم ته د کوم ځای پښتونې خوار شي تر اوسه پورې له بې شرمه خړې سترګې ناستې دغه نه که استعفا نه ورکوي زر زر استعفا ورکه خوار شي. اختر نه مخکې په خلکو اختر که شابه استعفا ورکه کې نه موږ د پرېږدو نه خدا کرانه خلاص شي. یو د جهان هغه جاش بټلر کې هم غیرت ډېر دی، سټیو سمیت کې مشفق الرحیم کو ته اسې ناستې این کرم که بین کرم او دا که پټی به شین کرم خدا که دې پرېږدو وروره. او بعضې چمچې چې راشي او 2-3 چمچې نور خو ټول ملت یې خلاف دی او دا 2-3 چمچو د لاسه خو اسې افغانستان تباه او بربادي ځکه همدغسې خلک را پیدا کېږي. هر څونه چې چمچې را میدان ته شي که نه بې شرمو د کامنټ نه پته لګېږي چې نه پوهېږي په کرکټ خو شاهدي زر تر زره استعفا ورکه زر تر زره بس پرېږدو دې نه لرې کوي. نور مه کوه اشمته، نورې پرېږده اشمته، خدای ته وګوره اشمته.